واه تازه نوې او په زړه پورې خبر. محمد نبي ساحل پر دغه ورځ داسې ریکارډ جوړ کړی و چې نړۍ ورته حیران و. دا چې څه یې کړي وو دا هر څه راسره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی آلراونډر محمد نبي ساحل په 2009 میلادي کال کې د اپریل پر 19 نیټه دغه ریکارډ تر شا پرېښود. محمد نبي پر همدې ورځ لومړی 500 لوبه د سکاټلینډ خلاف وکړه چې په 4 بالونو یې 58 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دا د نبي لومړی 500 لوبه وه چې د افغانستان لپاره یې پکې نه هېرېدونکی انینګز ترسره کړه. دغه سیالۍ افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 9 منډو وګټله چې مهم رول پکې محمد نبي ولوبوه. دا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لومړی 500 لوبه وه چې په 2009 میلادي کال کې د نوروز منګل په کپټانۍ کې وګټله. محمد نبي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه آلراونډر دی چې ډیری وخت د افغانستان په ګټه لوبېدلی دی او ډیر کله یې د توپ اچونې ترڅنګ ښه توپوهنه هم ترسره کړې ده. نبي په اوسنیو وختونو کې د ټیسټ کرکټ فارمیټ څخه استعفا کړې خو لا هم د 500 او 100 لوبو فارمیټ لوبوي. نبي د تیر په پرتله په ملي لوبډلې کې دومره ښه نه ځلېږي. هغه په افغان لوبډلې کې تر ټولو پخوانی او تجربه لرونکی لوبغاړی و. نو ډیره مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.